السلام علیکم ملګرو، عمران یم او د ټیم کې تاسو ګورئ پښتو ایچ ټي وي. اکثر لمونږ ودونو هادیانو کې یا د اجراګانو محفلو کې یا ډي جے محفلو کې الکان ګډیږي یا جینکۍ ګډیږي، خو دا ویډیو چې کوم ده د الکانو متعلق ده. الکان ګډیږي، ماډرن الکان کلین شیوونه یې کړي یا فرنچ پریخي یا پټه پټه ګیرې پریخي ای ګډیږي. نو پې خو هر سړی پوهیږي چې دا خو بس یو دنیاوي تن دی، خو چې یو سړي دومره مبارکه ګیرې او په سر یې ټوپۍ یې او هغه په داسې انداز ګډا کوي، نو ډېره د افسوس خبرې. دا ویډیو تاسو لږ وګورئ چې دا کم طنز تاسو ته ښیم، کومه مبارکه ګیرې ده او کومه ټوپۍ ده په سر او دی په کم انداز ګډا کوي. هغه انداز یې ډېر غلط دی. دا ویډیو تاسو وګورئ. دا ویډیو تاسو وکته چې د په کوم انداز ګډا کوله، لکه هغه یو عام ګډی چې دروغو لاسونه ماسونه تو کې هم بیا هم د سړي ذهن هلي، خو داسې ګډاګانې کې او ته دونه مبارکه ګیره پرېښې ده او په سر د ټوپۍ هم ده، نو دین پورې خندا نه ده پکار. دا ګناه ده، بالکل غټه ګناه ده. ګناه نه ده بلکې غټه ګناه ده چې ته دومره په شرع فل برابر یې، لکه په شرع برابر یې او ته زرګاو تنان ده تا ته ناست دي، سوونه نه زرګاو تنان ده ته ناست دي او ته په داسې انداز ګډېږي. چینل باندې چې څوک نوي دي زموږ چینل هم ضرور سبسکرایب کړئ چې دارنګې ویډیوګانې زه تاسو له وړم. مننه.